یو شمېر صنعتکاران له حکومت غوښتنه کوي چې پر بهرنیو وارداتي توکو د ګمرکي تعرفې لوړې شي چې په دې سره به د کورنیو تولیداتو د پلور لپاره لاره هواره او پر کاروبار به هم مثبت اغېز وکړي. د دوی په خبره اوسمهال د کورنیو تولیداتو بازار بهرنیو توکو نیولی چې له کبله دوی ورځ تر بلې له زیان سره مخ دي. دا خو اوس فعلا موږ ګازي مالوچ کاروو په دې خاطر چې د بازار موندنه نشته. بازار موندنه په دې نشته چې هغه ایراني کمپنۍ راځي هغه په 1.5 روپۍ یا په 2000 روپۍ دي او دې کې په دې خاطر دا کار چې دا ارزان راځي بیا دا قیمت راځي وطني مالوچ کې که چیرې په هغې باندې محصولات لوړ شي نو دا بیا ارزانه تمامېږي بیا دا تولید روش کوي. خارجي کالي نه وای لکه هغه چینایي کالي چې زموږ لاسي کارونه ګران دي او چینایي چې هغه ارزانه جار شي چینایي د پاکستاني دی هغه زموږ شان چې هغه بیا وخت ډېر اخلي لکه ډېر وخت پر چیرېږي. صنعتکاران د غراس په صنعتي ښارګوټي کې د برېښنا نشتون او لوړې مالیې نورې هغه ستونزې یادوي چې له کبله ځینو تولیدي فابریکو فعالیت درولې دی. بی‌برقی را داریم در فابریکه همیشه نیاز به این است که برق داشته باشند و کارشان پرچاو نباشه که بتونن تولید کنن در تولید خود پس نمانه. مواد خام ما را دولت سرش محصول کم کنه مواد پخته که به حساب می از قبل که بود جور میشه خارجی که محصول از رو باید بالا ببره که ما اینجا تولید وطن رشد کنه. صنعتکاران له اړونده مسؤلانو غوښتنه کوي چې د برېښنا تعرفو او نورو برخو کې د سوداګرو صنعتکارانو شته ستونزو ته د حل په برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي.